40 کاله کېږي چې افغانستان په سور اور کې ولاړ دی. دغه جګړې لامل څه دی او همدارنګه د دغې جګړې لومړنی قرباني څوک و او د دغې بدمرغه جګړې لاملین څوک دي؟ نن در سره په خپرونه کې د لومړني رئیس جمهور او لالهان د ستوري سردار محمد داود خان په باره کې خبرې کوو. سردار محمد داود خان چا ولې او د څه لپاره وواژه؟ نو په خپرونه کې را سره دغه مهم موضوعات اورېدلی شئ. نو پر دغه موضوعاتو به خبرې کوو او معلومات به درکوو. نو په خپرونه کې را سره دروند میلمه لیکوال او ژورنالیست او همدارنګه د اصلاح غږ راډیو د اسلامي نړۍ انځور سیاسي او جغرافیوي خپرونې پروډیوسر او چلوونکی سعید جواد را سره په خپرونه کې مل. جواد صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم په خپرونه کې. زه هم خپل سلامونه درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې روغ جوړ به وي او د صحت او عافیت جامې به یې په تن وي. ډېره مننه جواد صاحب چې موږ ته وخت راکړ په خپرونه کې او چې تاسو مو راوغوښتلی. نو ستاسو د دې زحمت نه ډېره مننه ژوندي اوسئ. لکه څنګه چې جواد صاحب موږ مخکې واضحه کړه، نو سردار محمد داود خان د افغانستان لومړنی رئیس جمهور او د 40 کلن بحران لومړنی قرباني، نو دا مو د خپرونې موضوع برابره کړې ده. تاسو به لیدونکو ته معلومات په دغه برخه کې ورکوئ. نو په پیل کې راځو له تاسو څخه پوښتو چې داود خان څوک و ستاسو په نظر؟ ډېره مننه. سردار محمد داود خان د سردار محمد عزیز خان زوی و چې دا په یوه سلطنتي کورنۍ کې رالوی شوی و. زده کړې د کابل د استقلال لیسې څخه فارغ و او بیا له همغه ځایه د خپل تره زوی محمد ظاهر سره د فرانسې هېواد ته لاړه او هملته یې لوړې زده کړې پای ته. نوموړی په یوه سلطنتي کورنۍ کې وزېږېد. د سردار محمد عزیز خان زوی و، د کابل د استقلال لیسې څخه فارغ شو او له همغه ځایه بیا د فرانسې هېواد ته ولاړه. د هېواد مخکنی پاچا شاه امان الله خان چې کله محصلین خارج ته لیږل، نو د هغې په ډله کې سردار محمد داود خان او د هغه تره زوی سردار محمد ظاهر دوی فرانسې هېواد ته ولیږل. هلته یې زده کړې وکړلې او لیسانس یې پای ته ورسول. هغه ځای چې بیرته راغی، دا چې چونکې په یوه سلطنتي او شاهي کورنۍ کې و، نو ډېر لوړ منصبونه یې ترسره کړه. دفاع وزارت کې دنده واخیسته، د ځینې غونډونو مشر شو، په ننګرهار کې دنده ترسره کړه، د هېواد په نورو لویو مهمو او جګو پوسټونو باندې پاتې شو. سردار محمد داود خان په کل کې ووایو دا یو با احساسه افغان و چې په قوم پښتون او د لوړې زده کړې په فرانسه کې ترسره کړې او بیا یې په کابل کې عربي ښوونځی هم لوستی. ډېره مننه. نو جواد صاحب لکه څنګه چې موږ تاسو خبرې وکړې د داود خان باره کې، دوه متفاوت نظرونه بیا خلکو سره شته دي. څوک وایي چې دی کمونیست و، خو بیا څوک په مقابل کې دا خبره ردوي. تاسو په دغه برخه کې څه وایي؟ ما خپله د داود خان اړوند د متضادو نظریاتو له امله مې هڅه وکړه تر څو زه د ده په ژوند کې چې دا په کوم لوري باندې و د ده حقیقت ته ورسوم. ما چې تر څومره مطالعه وکړله، سردار محمد داود خان په پایل کې کله چې د دیموکراسۍ له لسیزې وروسته دا له واکه لرې شو، استعفا یې وړاندې کړله. دا چې کله بیرته واک ته راغی، د محمد ظاهر شاه د حکومت هغه وروستی صدراعظم چې موسی شفیق نومیده، د باندې چې کله کودتا کوله، په همغه مهال د ده اړیکې د چپیانو یا د کمونیستانو سره وي او د خپل مرستیال ته د کودتا سپارلو امر وکړ چې هغه هم یو چپي و، حسن شرف نومیده. په پایل کې سردار محمد داود خان د کودتا په کامیابۍ کې د کمونیستانو څخه مرسته وغوښتله او تر ډېره خلکو پې همدا ګمان وکړ چې دا یو کمونیست دی. کله چې کودتا برلاسې شوه، کله چې کودتا بریالی شوه په ظاهر شاه باندې، نو د کمونیستانو ونډې دا ښودله ګواکې سردار داود خان هم کمونیست دی، ځکه هملته کمونیستانو په خپلو جریدو کې په لینین باندې درودونه وویل. د ملت لوی علما، د هېواد نخبګان، څوک یې شکنجه کړل، څوک یې زندانونو ته واچول، چې موږ یې یادونه کولی شو چې شهید حبیب الرحمن نیازی مولوي صاحب، همدغسې نور علما او پوهان یې دوی زندانونو ته واچول. د دغې کارونو په اساس چې کمونیستانو ته ډیر واک ورکړه، کمونیستان ته ډیر هغه ورکړه، خلکو په ده باندې کمونیست تور لګو. خو چې کله دا له امریکا راستون شو، هرات ته راغی، هغه مهال ده په واضحو ټکو رد کړه چې نه، زه کمونیست نه یم، د هېواد او د انقلاب دښمنان په ما باندې د کمونیست تور لګوي، زه کمونیست نه یم، زه دغه تورونه ردوم. ده ویل وایي هغه څوک چې په خدای او د هغه په استازي باور نه لري، هغوی هېواد ته هم خدمت نشي کولی، هغوی د وطن په تاوان دي.
نو په کل کې وایو اکثره لیکوالان یا تاریخ لیکونکي په دې نظر دي چې داود خان کمونیست نه و بلکې یو وطنپال مسلمان ولسمشر. بیا هم جواد صاحب څه داسې لامل شول چې د خلق او پرچم ګوندونه د دې راشي او د افغانستان د هغه وخت زبرځواک حکومت باندې بیا دغسې یو وطن پرست رئیس جمهور باندې کودتا وکړي؟ نو څه لامل شو چې دغه کودتا وشي؟ او ډیره مننه. دلته یو ټکی مهم دی چې زه باید یاد کړم. هغه وخت نړۍ دوه بلاکو ته تقسیم شوې وه، غربي بلاک چې په سر کې امریکا وه او شرقي بلاک چې په سر کې روسیه وه. داود خان د دې دواړو بلاکونو په مقابل لوري کې درېیم د ناپیلو هیوادونو غورځنګ رامنځته کړ چې که موږ دا ووایو چې د دې غورځنګ رامنځته کوونکی افغانستان دی، دا به مبالغه نه وي بلکې دا به یوه حقیقي خبره د داسې هیوادونه غورځنګ رامنځته کړي چې هغه ناپیلي هیوادونه نه شرقي بلاک سره تړاو لرل نه غربي بلاک سره تړاو لرل. داود خان غوښتل چې یو لوی افغانستان رامنځته کړي، داسې یو افغانستان چې د شرقي بلاک او د غربي بلاک په څیر قوي وي، هم په اقتصادي اړخ کې هم په پوځي اړخ کې په هر لحاظ باندې یو پیاوړی افغانستان وي رامنځته شي. خلق او پرچم چې په عموما دوی امر مخامخ د روسي سفارت او له ماسکو څخه اخیسته، دوی لومړنی لامل دا و چې د سردار محمد داود خان دغه لوی غوښتنو سره په ټکر کې و. داود خان کله چې برژنیف سره مخامخ کیږي په ماسکو کې، هغه ورته وایي چې موږ د امریکایي او اروپایي څارونکو نه چې د افغانستان شمال ته راغلي د دې څخه اندېښمن یو، تاسو باید دې ته اجازه ورنکړئ. سردار محمد داود خان تک سور شي او دغلته ډېره غوسه ورشي. هغه وایي چې ورته وایي چې موږ په داخلي چارو کې چاته لاسوهنې اجازه نه ورکوو، دا موږ پورې اړه لري، څوک پرېږدو څوک نه پرېږدو. همغه و چې داود خان د ملاقات له سالون څخه په چټکۍ راوځي او ځي. دغه څه و چې برژنیف پوه شو چې داود خان د یو مستقل افغانستان، د یو لوی افغانستان په هڅه کې دی، هغه څه چې د روسانو لپاره د منلو وړ نه و. نو روسانو نه غوښتل چې د دوی په څنګ کې داسې یو هیواد وي چې هغه د دوی په سترګو کې بیا اغزه شي او مخامخ یې د دغه قوي ولسمشر د له منځه وړلو لپاره خلق او پرچم ته حکم ورکړ. هغوی دواړه سره رایوځای کړل او یوه دسیسه او توطیه یې جوړه کړله چې خپله KGB میر اکبر خیبر غالبا پرچمي و هغه ووژه او د نظام په داخل کې چې کوم افسرانو هغوی ته د کودتا امر ورکړ، بالاخره یې په داود خان باندې کودتا وکړله. ډېره مننه جواد صاحب. لکه څنګه چې تاسو د داود خان او لومړني رئیس جمهور باره کې معلومات اوریدونکو ته ورکړل، اخر داود خان څه غوښتل چې داسې ورسره وشول او دومره سختو حالاتو سره اخر مخ شو؟ داود خان خو په کل کې د څو مسایلو مهم طرفدار و. یو مهمه مسله چې داود خان سره وه هغه د لوی افغانستان رامنځته کولو. په دې کې د ډیورن یا د پښتونستان مسله هم وه چې هغه وخت داود خان د خپل صدارت له مهاله نیولې تر ولسمشرۍ پورې دغې مسلې ته ډېره وا ورکړې وه. ده غوښتل چې د پښتونستان مسله یو طرف ته شي تر څو یو لوی افغانستان رامنځته کړي. دغه مسله چې وه دم سردار محمد داود خان ته ډېر سرخوږی جوړ کړی او همدا لامل و چې امریکا د پاکستان په غوښتنه او ټینګار باندې د افغانستان سره درستې تجارتي اړیکې نه ساتلې. څو وارې داود خان هڅه وکړه چې هغوی سره اقتصادي اړیکې هم ښې کړي، پوځي اړیکې هغوی سره اړیکې ښې کړي تر څو د افغانستان اقتصاد هم ورغی، پوځ هم په خپو ودروي، مهم اکمالات او شیان هم ترېنه واخلي. خو د پاکستان د ډېر ټینګار د وجې نه داود خان ونه توانید، ځکه داود خان غوښتل چې د پښتونستان مسله او په بلوچانو باندې چې کوم ظلمونه د پاکستان حکومت لخوا کېدل د دې مخنیوی وکړي، یو د افغانستان هغه ځمکه چې پاکستان سره په ولکه کې دا لاس ته راوړي، خو ونه توانید ځکه د امریکا په څیر یو مهم هیواد دا د پاکستان تر څنګ ولاړو. دوهمه مسله دا وه چې داود خان غوښتل چې خپل داخلي سیاست د روسانو او د امریکایانو له اغېز څخه وساتي او افغانستان هم په داخلي لحاظ، هم په سیاسي لحاظ، هم په اقتصادي لحاظ، هم په پوځي لحاظ، په ټولو لحاظونو باندې یو داسې هیواد وي چې د چا څخه امر وانخلي. دا هغه څه و چې هم امریکا ترېنه په ډار کې وه او هم ترېنه روسان په ډار کې وو، خو روسان رامخکې شول په هیواد کې خپلو داخلي ملګرو چې هغه خلق او پرچم ګوند یا په کل کې چې کمونستان ورته ویل کېږي، د دوی په واسطه یې سردار محمد داود خان راوپرځو او د یو لوی افغانستان ارمانونه چې ولسمشر داود خان لرل هغه لاړل، ګور ته یې وړل او د افغانستان او په کل کې وایي د پښتونستان په تابوت باندې خلقي او پرچمي میخونه ټک وهل شو. او متاسفانه چې د همدغې کودتا برکت دی چې نن په افغانستان کې 40 کاله وینه تویږي. هغه په سیمه کې هغه پیاوړي اردو چې په ټول اسیا کې ساره نه لیدل کېده، دا ټول د دې ټول
دا له منځه لاړه. علت یې همدا و چې کمونستانو د روسانو په اشاره باندې ولسمشر داود خان راوپرځاوه او د یو لوی افغان ارمانونه یې ورله د خاورو سره خاورې. ډېره مننه جواد صاحب. جواد صاحب لکه څنګه چې موږ سره پوښتنه داسې را پیدا کېږي چې د داود خان دومره غټه قصه تېره شوه، قرباني هم شوه اخره، د ده لاسته راوړنې او همدارنګه د ده څه غلطیانې وې چې هغه ورسره مخامخ شو. په کل کې ووایو د ولسمشر محمد داود خان ستونزه دا وه چې د په پیل کې په خلقیانو او کمونستانو باندې ډېر باور وکړ. د فکر کوو چې دا به د ولس او د وطن په خیر وي، خو دوی ښکاره دیني ارشاداتو ته سپکاوی وکړ، د شوروي ګټو ته د هیواد په ګټو ترجیح ورکړله او هر هغه کار یې کوو چې د ولس په زیان و. دا تېروتنه یې وکړله. دوهمه تېروتنه دا وه چې د میر اکبر خیبر تر وژلو وروسته د هغه تشلاسي کمونستان ونیول خو پوځ ته یې پام ونه کړ، په داسې حال کې چې په مهمو غونډونو کې په پوځ کې په مهمو پوستونو باندې کمونستان ګمارلي وو او دا هغه څه چې د ولسمشر د داود خان د حکومت د پای سبب شو او د پوځ تصفیه ونه کړله. لاسته راوړنه کې وګورو د په پیل کې 15 کلن پلان جوړ کړ، 2 کلن پلان جوړ کړ، 25 کلن پلان جوړ کړ. اوس مهال کې وګورئ تاسو په افغانستان کې هر خښته چې هغه مهال کې خودل شوې ده په هغې باندې د لومړني ولسمشر داود خان د لاس نښې شته دی. که تاسو د ننګرهار کانال وګورئ دا د ولسمشر داود خان لاسته راوړنه ده. که تاسو د نور د زراعتي فارمونو وګورئ دا د لاسته راوړنه ده. مهم د غوري د سیمټو فابریکه غالبا یو څو نورې مهمې فابریکې د ډېر مهم کارونه یې ترسره کړل چې د افغانستان د پرمختګ لپاره مهمه زمینه برابره کړه. یعنې که په کل کې هغه د داود خان له تللو او د هغه له وفات وروسته بل داسې مهم او اساسي کار نه ده شوی کوم چې ولسمشر داود خان ترسره کړی. ډېره مننه جواد صاحب چې خپرونې ته راغلی او موږ سره دومره معلومات شریک کړل، موږ سره همدارنګه لیدونکو سره. نو درنو لیدونکو له تاسو څخه هم ډېره مننه چې زموږ د چینل دغه خپرونه مو ولیدله. نو هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. زموږ نورې ویډیوګانې هم را روانې دي انشاءالله. تر ټولو مهمه ویډیو زموږ د سردار محمد داود خان باره کې ده، د هغه وروستي 24 ساعتونه انشاءالله چې دغه ویډیو به هم راځي او موږ سره به په دې اړه ځانګړې خپرونې تاسو ګورئ او تعقیبوئ. نو درنو لیدونکو زه هم په خپل وار سره نو له تاسو اجازت غواړم. تر بیا او بلې خپرونې تاسو ټول په پاک الله سپارم.